محصلینو اصل کې اجماع د امت مسلمه په دې ده چې باید موږ محبت اصل کې د الله او د رسول سره وکړو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله وی صلی الله علیه وسلم څوک تر څوک کامل مسلمان نسی ګرځېدلی، تر هغه وخته پورې سړی کامل مسلمان نسی ګرځېدلی حتی اکون احب الیه، تر دې پورې چې زه محبوب ترین د خلکو سم دته من ماله و ولده والناس اجمعین، له هر څه شي نه زه ورته محبوب سمه. نو د الله او د رسول سره محبت دا اصل ده، دا اجماع د مسلمان به د الله او د رسول سره محبت کوي، دا واجب و فرض ده پې باندې.